بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر سیفټي زده کړې کورس ته ښه راغلاست. زه انجینر وکیل احمد محمدي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن راځو لومړی د کمپیوټر په لومړۍ ویډیو ریکارډ کوو او د کمپیوټر د تعریف څخه وروسته دغه څخه چې کله موږ کمپیوټر په تعریف باندې پوه شو بیا په هارډویر باندې به پوه شو او بیا په سافټویر خبرې کوو. له سافټویر نه وروسته بیا هم وینډوز ته ځو، بیا له هغه څخه وروسته ورډ اکسل دا پروګرامونه شروع کوو. نو د دغه لړۍ کې لومړی راځو چې د کمپیوټر په تعریف باندې بحث کوو چې کمپیوټر څه ته ویل کېږي. دلته ما سره یو کتاب ده چې لومړی دلته داسې د یو کمپیوټر داسې تعریف کړی ده چې کمپیوټر یو یوناني کلمه ده یا هم لاتیني کلمه ده چې کمپیوټ له کلمې څخه اخیستل شوې ده. کمپیوټ خپل څه ته ویل کېږي؟ محاسبې او شمېرنې ته ویل کېږي. دلته پوښتنه پیدا کېږي چې د کمپیوټر ته ولې کمپیوټ ویل کېږي او یا محاسبه یا شمېرنه ولې ورته ویل کېږي؟ دا ځکه ورته ویل کېږي پخوا وختونو کې چې خلکو به لومړی دغه ابیکاز ماشین په نامه یو دنه ماشین و، ابیکاز یې ورته ویلې. دغه ماشین چې خلکو به څه پرې کول، د ماشومانو به د لوبو لپاره استفاده کول. دا ماشینونه دو ته ابیکاز ماشینونه ویل چې په ده باندې به څه کېدل، دغه مطلب ماشومانو په شمار منفي و جمع ده هغه به یې کول. نو په ده خاطر نو ابیکاز ماشین نه ده څه سو، دا نوم په کمپیوټر باندې هم کېښودل چې محاسبه او شمېرنه ورته ویل کېږي. نو دا و چې څنګه ورته د کمپیوټر ته ولې محاسبه او شمېرنې معنا ورکوي چې د کلمې څخه د کمپیوټر اخیستل شوی او دا ولې د محاسبې او شمېرنې معنا ورکوي. نو هغه علت یې دا و. بل چې د په اصطلاح کې تعریف کوو، په اصطلاح کې دا چې دا یو برېښناییز ماشین ده. مطلب چې دا به برېښنا باندې یا د برېښنا انرژي باندې به کار کوي، په تیلو، لرګیو یا بل داسې څه باندې کار نه کوي. بل چې دا کمپیوټر د څه لپاره استفاده کېږي؟ کمپیوټر د لیکلو لپاره استفاده کېږي. خلک د کې لیکنې کولی سي، مکتوب لیکلی سي، کتاب لیکلی سي، راپور لیکلی سي یا هم همداسې نورې لیکنې کېدای سي. بل حسابدارۍ لپاره استفاده کېږي، لکه حسابدارۍ اکسل پروګرام موږ لرو، لکه نور عادي پروګرامونه تاسو لرئ حسابدارۍ کې. لنډ زه به دلته راسم. کلکولیټر لرئ تاسو، کلکولیټر ښه مثال یې دلته ده. کلکولیټر کې موږ هر څه کولی سو، حساب ده که نه، ورته وایو چې 5 ضرب که راته له 5 سره او مساوي که له 2 سره 25 سره. دا اوس موږ ته یو محاسبې لپاره موږ څه کوي؟ استفاده کوو. بل هغه مثال دا ده چې په بانکو کې د اکسل پروګرام هغه کېږي استفاده کوي او ټول هغه کې حسابداري ده. بل چې د رسامۍ لپاره استفاده کېږي چې دا کمپیوټر موږ ته کې مختلفې رسامیانې کوو. لکه زه تاسو ته دلته پینټ پروګرام وښیم. پینټ پروګرام کې تاسو کولی شئ مختلفې رسامیانې وکړی شئ. لکه تاسو راځئ دلته په پینټ پروګرام کې مختلفه شیپونه دي یا نور د بیا وروسته له خیره ټول په هغه شکل وایو چې دکې څنګه موږ یو عکس رسمولی سو یا هم څه هغه کې کولی شو. مختلف هغه دي بیا رنګونه او شی هغه ټول موږ درته ورکولی چې هغه بیا وروسته وایو. مطلب دا چې کمپیوټر موږ د رسامۍ لپاره هم استعمالولی سو. بل د ډیزاین لپاره هم دا څه کې استفاده کېږي. ډیزاین یعنې څنګه؟ مطلب دلته موږ سره مختلف پروګرامونه دي لکه کولوډراس و، فوټوشاپس یا نور هم پروګرامونه چې دغه کوم دا اوس چې موږ کوم یو تاسو د مخې کې د عکس ګورئ چې دا څه رقم جوړ سوی ده، کوم ډیزاین ورکړل سوی ده، دا ټول په کولوډراس، فوټوشاپ یا هم نور په پاور پاینټ کې هم کېږي. خو دو پروګرامونو کې څه کېږي؟ ډیزاین کېږي. دته هم ډیزاین وایي. بل انجینري ډیزاین دی. انجینري ډیزاین چې لکه اډوکیټ کې سرویټ، 3D ماکس یا نور د سافټویر دي چې هغه کې کورونه جوړېږي او مختلفه ډیزاینونه کېږي. دا هم د کمپیوټر یو برکت ده چې کمپیوټر په واسطه موږ دا څه کولی شو؟ جوړولی شو. بل هغه دا ده چې پروګرامونو د جوړولو لپاره، یعنې مطلب دا څنګه د پروګرامونو جوړولو لپاره کارول کېږي. دا موږ کولی شو د کمپیوټر په واسطه موږ پروګرامونه جوړ کړو. دلته به زه تاسو ته خالي یو هغه درته وښیم چې دا څنګه پروګرام څنګه جوړېږي. موږ سره دلته یو سافټویر ده د اناکونډا په نامه دا سافټویر ده. په دې کې دا به انسټال کړي. دې کې مختلف ژبې دي، پایتون، جاوا ده. وروسته تاسو چې مخکې لاړ شئ بیا په دم سر خلاصېږي. لکه دا ګوګل څنګه جوړ سوی ده یا فیسبوک څنګه جوړ سوی یا واتساپ څنګه جوړ سوی، دا ټول په دغو کمپیوټر په واسطه جوړېږي. نو هغه به وروسته له خیره وایو چې هغه څنګه جوړېږي. بله خبره دا ده
چې د ګیم کولو لپاره چې تاسو دکې مختلف ګیمونه کولی سئ چې هغه وروسته هغه موږ تاسو نور ویډیوګانې کتای شئ چې موږ څنګه ګیمونه را ډاونلوډ کړو کمپیوټر ته څنګه کې ګیم وکړای شو بل چې د ویډیو تاسو کولی شئ دکې ویډیو وګورئ کمپیوټر کې او بل د انټرنیټ لپاره هم استفاده کولی شئ لکه اوس زه راځم ګوګل ته ګوګل مختلفه ویډیوګانې څه کولی شم کې زه کې کتای شم ځکه نیټ ده یعنی مطلب دا چې تاسو څه کولی شئ نیټ استفاده کولی شئ د تلیفون کې چې کوم اپلیکیشن تاسو استفاده کوئ دا په کمپیوټر کې هم استفاده کیږي بل چې دا په کمپیوټر چې انټرنیټ لپاره خو مو ویلي چې دغه یو څو تنې مسایل دي د دو لپاره څه کې استفاده کیږي بل د کمپیوټر اساسي برخې وایي چې کمپیوټر څو اساسي برخې لري کمپیوټر د کمپیوټر سیستم چې دا اصلا څلور اساسي دندې ترسره کوي چې لومړی دا د انفوټ ده او بل پروسس او بل سټوریج او څلورمه آوټپوټ مطلب له دې څخه دا ده چې انفوټ کله چې کمپیوټر ته کوم معلومات داخله وخت څه وایي انفوټ وایي لکه زه راځم دلته یو فلش داخلوم فلش کې یو ډیټا ده یا هم دلته راځم ورډ پروګرام ته دلته راځم زه یو لیکنه کومه زه یو لیکنه زه کومه چې لیکنه زه کوم دا خپل یو انفوټ شو نو مطلب مې دا چې دا کمپیوټر ته موږ چې کوم معلومات چې موږ کمپیوټر ته داخلوو هغه ته انفوټ ویل کیږي بل لکه د لاندې د مثال داسې درکړم چې تاسو راسئ دلته کلکولیټر اوپن کړئ کلکولیټر هم چې اوپن کړم تاسو به کلکولیټر کې څه وکئ لومړی زه تاسو هغه کوم چې د ده دنده څه شی ده انفوټ نه مطلب زه راځم دلته لیکم 15 یا هم 950 جمع که راته جمع که دغه 950 چی سو دا انپوټ سو ما کمپیوټر ته ورکړ چې دا راته جمع که ښه اوس دغه جمع کول چې دي دا په ده به زه ورته وایم د سره چې ما ته څو جمع که 21 جمع که راته صحیح ده کله چې دا جمع کړه او زه ورته مساوي دا کله چې مساوي وهم بیا دته پروسس ویل کیږي کله چې پروسس وایم کله چې په دا انپوټ کې کوم عملیات ترسره کیږي بیا دته څه پروسس ویل کیږي ځکه چې دا کمپیوټر یو عملیات ترسره کوي او دا څه کوي دغه دوه عددونه سره جمع کوي دته پروسس ویل کیږي بل چې ده دغه ډیټا اوس چې اتیا دلته نوشته سو نو خو د اتیا دغه به یو چېرته ثبت دي که نه دا دته څه ویل کېږي سټوریج ویل کېږي کوم ځای کې چې معلومات ذخیره کېږي هغه ته څه ویل کېږي سټوریج لکه کوم فلم د کمپیوټر کې چېرته اچولی دی یا عکس ده یا کوم بل شی پروګرام دی چېرته اچولی هغه چېرته دته سټوریج ویل کېږي دغه اوس اتیا دغه 950 جمع 21 چې کړه دا خپله څو سوه اتیا شوه او همداسې بل آوټپوټ ده آوټپوټ کې چې لکه تاسو دلته موږ دا خو جمع کړه که نه د اخر کې د 950 جمع 21 په نتیجه کې چې موږ ته کوم عدد راکړی دغه چې دغه آوټپوټ ده مطلب کله چې انپوټ معلومات موږ ته په سکرین راکړي دته څه ویل کېږي آوټپوټ ویل کېږي نو دا ډیر ایزی ده زه به چې بده نه زه به یو داسې مثال درکړم چې ستاسو ذهن بیخي په واضح ډول خلاصي لکه یو انسان ده ډوډۍ خوري ډوډۍ دا کله چې ډوډۍ خوري دا چی سو انفوټ سو کله چې دغه ډوډۍ ته ځي معدې ته معدې کې چې پروسس ترسره کېږي دته پروسس ویل کېږي چې هغه انرژي باندې تولیدي کوي انسان ته انرژي ورکوي بل چې دا سټوریج خو دا به د انسان په یو ځای په نس کې څه کېږي ذخیره کېږي کله چې کوم ځای کې دا ذخیره سي دته سټوریج ویل کېږي او په څلورم مرحله کې کله چې غایطه مواد په خارجي کې نو هغه ته څه ویل کېږي آوټپوټ ویل کېږي نو دا و د کمپیوټر ډیر ایزی او اسانه تعریف او د کمپیوټر سیستم څلور اساسي دندې چې یو لومړی انفوټ بیا پروسس بیا سټوریج او بیا آوټپوټ و بل چې دا د کمپیوټر یو بل مهمه تعریف داسې کوي چې دا د کمپیوټر ساینس محصلینو لپاره ده خو خیر چې تاسو هم ځکه بیخي ښه به شي لومړی خو په لغات کې هماغه ده چې یوناني کلمه کمپیوټر کلمې او شمېرنې محاسبې ته ویل کېږي بل په اصطلاح کې داسې تعریف ورته کوو چې کمپیوټر یو برېښنایز ماشین ده مطلب څه ده دا خو مو تېر کړي چې په برېښنایي انرژي کار کوي بل چې ده ګوره دا برېښنایي کې یا ژوندی برخې یا مړ برخې فرق نه کوي دواړه یو ده بل چې کله یوزر استعمال کوونکی یوزر څه ته استعمال کوونکی لکه زه د خپل کمپیوټر استعمال کوونکی یم استعمال کوونکي څخه ډیټا یعنی انپوټ اخلي مطلب دا چې دا ما نه غواړي چې ته کمپیوټر کې زه اوس راسم ورډ پروګرام ته دلته ما ته وایي چې ته څه لیکې خو ما نه انپوټ غواړي ښایي دلته یو څه ولیکه چې تا ته ځواب درکړم یا ته راسه کلکولیټر کې تا ته وایي ښه کلکولیټر خو دې راوسته کلکولیټر کې ته څه لیکې زه ورته وایم چې اته اتیا منفي
شپږ شپېته که اوکې مساوي که دا ماته هغه راکړه چې لومړی ما نه معلومات وغوښتل اته اتیا بیا منفي شپږ شپېته اخر کې ځواب یې راکړه دا چې څو مطلب دا د کمپیوټر یعنی استعمال کوونکي څخه ډیټا غواړي انپوټ اخلي په هغه پروسس ترسره کوي چې کله اوس ما دلته دا جمع او تفریق ضرب کوم په ده به یو عملیه ترسره کېږي ده ته پروسس وایي کله چې پروسس ترسره سه دوباره بیرته تا ته یوزر ته چې کوم آوټپوټ ورکړي یعنی یوزر استعمال کوونکي د کوم آوټپوټ وښيي ده ته څه ویل کېږي کمپیوټر ویل کېږي اوس دلته ما دا دوه عددونه جمع کړه په اخر کې ما ته یو آوټپوټ راکړه دغه آوټپوټ ته څه ویل کېږي دغې ټولې عملو مجموعې ته څه کمپیوټر ویل کېږي چې یوزر څخه ډیټا غواړي او بیرته په آوټپوټ باندې ورته اړوي یا همداسې هم ویلی شو چې کمپیوټر خامه ډیټا په پخه ډیټا باندې تبدیلوي نو دا اوس موږ د نن ورځې درس هیله لرم چې یو څه مو زده کړي وي نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به نور ډیټا باندې یو څه خبرې وکړو ډیټا ډولونه باندې نور ښه وخت ښې چارې